من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. د ذی الحجې د میاشتې په مناسبت مو د حضرت ابراهیم علیہ السلام او د هغه د بچي حضرت اسماعیل علیہ السلام څخه بعضې خبرې ستاسو مخکې عرض کړې او بالخصوص د اسماعیل علیہ السلام د قربانۍ یو لویه واقعه قرآن شریف کې هغې ته الله په ډېرو آیتونو کې اشاره کړې ده او یو ډېر لوی عظیم خدمت دی او عظیم د الله پاک یو د عظمت تابعداري ده او لویه نښه ده د الله په شاعرو کې عظیمه نښه لویه نښه چې هغې ته بیت الله شریف وایي. د هغه بیت الله شریف د جوړولو الله پاک د یو وخت کې د حضرت ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام نه الله دا کار اخیستی دی او الله قرآن شریف کې فرمایي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. ابراهیم علیہ السلام ته مونږ ځای وښاو ارسم ورته مهیا کړل کار مو ورته آسان که چې دلته د الله یو کور جوړ کا. زمارونو چې کله الله پاک په حکم ابراهیم علیہ السلام خپل بیبی حضرت هاجرہ او خپل بچی اسماعیل علیہ السلام راوستلو د بیت الله خو دغه وخت نو روان شوی و د دغه بیت الله سره خوا کې مې تاسو ته ذکر کړی یو جمعه د اختر نه مخکې د اونۍ لاندې دوی پاتې کړل. ابراهیم علیہ السلام به کله راته او د خپلې بیبي او د بچی معلومات به غشتل دی خدای لوی او یو قوم د جرهم په دې لاره تېرېدل هغې کې واده وکړو. دا قبایلي خلقو د یمن مونږ چې ورته خانه بدوش وایو خو کلک عربو بانډیسیانو هغې تېرېدل په لاره په دې مکې خوا کې نو مارغانې ولیدل چې په لاره بره چکرې لګئ نو یو کس به په قافله کې د هغه سره به خپل یو باډي ګارډ و هغې به د اوبو انتظام کوه هغې به وی چې دا قافله به دلته دمه کړي دلته اوبه شته ګیا شته د هغې ډیوټي به دا وه نو دې قافله کې چې کم د اوبو د معلوماتو کم خلکو نو هغوی وی یو بل ته چې هلکه مونږ خو ډېر کلونه په دې لارو تېر شوي یو خو دلته اوبه چې ته مونږ نه دي لیدلي او نه دلته اوبه شته او نن مو مارغان ولیدل
نو مارغه هغه ځای کې چې کوم دی اوبي چې اوبه نه هلته مارغه ني ځای چکر یې لګوو چکر یې ولګوی معلومات کوو ولې که چې توبه پیدا شوي نو دا علاقه داسې ده چې دا ډېره مزیدار علاقه ده دلته بیا موږ پاتې کېږو هغوی چې ګرځېدل نو د بیت الله شریف روانې نقشې پرتې وې داسې د بنیادونو نښې غوندې وې زړه کوټه یو ځای کې وي او اونه ده او چې رالل یو زنانه ده ورسره ماشوم بچی دی اوبه دي د زمزم تاسو ته ما قصه کړې وه بدي ورته وی تا اوبه کوم ځای دي وي دا مال الله را کړي ته څوک یې زه د پیغمبر ابراهیم بیبي ما راځي ما لکه لکه دا بچی دی دا یاره که تاسو ما ځان سره پرېږدی نو موږ به دلته ډېره شو دا ډېره ښه وادي دا ډېره ښه علاقه ده موږ به ډېره شو طالب هم فایده مني یوازې به څه کوې موږ به رسره ډېره شو او موږ هم په دې علاقه کې ګرځو کله یو ځای خیمه کله بل ځای خیمه اوبه درک نه لګي د باران اوبه خو چې راشي خو ګرمې وي جوړ ورته وي د باران د اوبه پکې جمع کېږي په دې بعض علاقو کې او خلک د منګي ډکۍ وړي خو ګرمې به اسخامې بین کوي هر څه دا خو تازه رچینې اوبه دي نو که تا موږ دلته ځان سره پرېښو هغې وی بلکل پرېږدم هم خو لا حق لکم فی الماء د اوبو کې به ستاسو د ملکیت دعونې اوبه دمه دي اوس کېته منې کوم هم نه سکېتې خو هسې نه چې سبا ته مه وباسې چې ته اوبه زما دي وی ډېره ښه د هغه قوم هلته دېره شو او چې بیا حضرت اسماعیل علیه السلام لوی شو نو دغه یمني عربو قوم کې بیا واده کړی دی اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام براته تپوس به کو یو ځل الله په حکم راغی دا واقعیت د هغه به درته وایم خو د مقصد په بنیاد لږ لږ جدا جدا یو ځل چې راغی نو اسماعیل علیه السلام ته وایي چې بخاري شریف کې حدیث دی چې بچې ما ته الله حکم کړی چې دلته د الله کور جوړ کړه هلته ته ما سره مدد وکړي په دې کې وی بابا چې الله حکم کړی دی بالکل به مدد کوم څنګه به نه کوم اسماعیل خو اسماعیل و هغه بچی چې د الله په حکم او د الله په نوم او د الله په فیصله او د پلار په خوب باندې خو چړی ته سملاستی دی خو هغه بچی نه دی بالکل بابا د سره مدد کوم ولې ځکه کور جوړول او کوټه جوړول آسان کار نه دی ګران کار دی تیږې به راوړل غواړي او دې زمانه کې خو لاسګاډۍ دي ټیکټر دی ټرالي ده ایکسیویټر دی ابه دا کارو کې لیبر مزدور هغه زمانه کې خو بل څه نشته یو پلار دی یو زوی دی کاڼې راوړل دي بنیادونه خېجول دي نه پلار ګیل کار دی او نه زوی ګیل کار دی مثال خو نه دی تو ما سره مدد وکړي بابا بالکل زه چې شروع پې کوم نو حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږه او بنیادونه یې ورته وښودل وي دا د بیت الله بنیاد دی دلته شروع کا ځکه دا بیت الله د انسان د پیدایش نه مخکې مو و ځمکه چې کله پیدا شوه زموږ مفسرین لیکي حافظ ابن کثیر او نور علما هم لیکلی دي چې کله الله پاک دا ځمکه جوړوله نو یو غټه ملغلره الله پیدا کړه او هغې ملغلرې ته یې د خپل قهر په نظر وکتل نو هغه ویلې شوه نو چې هغه اوبه شوه ویلې شوه لوګي ته باره لاړ دا لوګي نه الله اسمانونه جوړ کړل او د هغې چې ویلې شوه د هغې د پاسه زګ راغی د هغې زګ نه الله ځمکه جوړه کړه او هغه اوبه خو اوبه دي دا یو ملغلره ویلې شوې ده دا چې څومره نن درېیمه حصه یا څلورمه حصه ځمکه ده او دا باقي ټولې اوبه دي 2/3 یا 3/4 دا چې څومره اوبه دي دا هغه ملغلره د خدای په غضب او په نظر باندې ویلې شوې ده د اوبه او د هغې د پاسه زګ نه ځمکه جوړه شوه او چې دا زګ د کوم ځای نه بنیادي د زګ دا مینځو دغه ځای کې رب العالمین د بیت الله فیصله کړې دلته بیت الله جوړ الله ځمکه پیدا کړه بیا اسمانونه جوړ کړل والارض بعد ذلك دحاها او بیا ځمکه خوره کړه او ځمکه کې د انسانانو د فایدې څیزونه الله برابر کړه د بړه قاعده د ځمکه داسې لکه یو بال چې په اوبو کې رړقې راړقې نو الله پې غرونه کېښودل پې درنه یې کړله یو ځل د صحابو د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو وی د الله رسوله د غر نه مضبوط شی شته دغه غر خو ډېر لوی دی تاسو د غرونو سلسله نه دی لیدلې تاسو چې د غرونو سلسله وګورئ
د چې ازبکستان ته ته مونږ جاس کې چې تلو نو د غرونو سلسلات جاس چې ښکته شو کوزېده نو ما ولیدله چې بالکل د افغانستان په د خیري حدودو دا کوه همالي او دا لوی غر دې باندې د ټوله د غرونو سلسله چې جاس پې روانې نو غرونه یا سړی سعودي ته ځي نو په دې لاره کې به ته وایې چې خدای پاکه دا څونه غرونه دي او دا الله ستا څونه لوی قدرت دی. مونږ میږي چې دی میږي ته هغه خپل لږ ځای دنیا ښکاري. مونږ ته دا لږ چې څونه زمونږ نظر دی دا مونږ ته ښکاري دا الله ډېر لوی قدرت دی او ډېر لوی طاقت دی او دا الله ډېره لوی دنیا ده. وی د غر نه مضبوط شی شته ویو هل من خلقک اشد من الجبل وی اوس چې وی الحدید اوسپنه واقعي اوسپنه چې غر نه راوبرې نو غر ټوټې ټوټېږي. د اوسپنې په ذریعه په غر کې سرنګونه وتې دي. وی الله د اوسپنې نه مضبوط او طاقتور شی شته وی او وی څه وی اوبه وی اور ولې غټه اوسپنې په اور کې واچوې هغه اور سره هغه اوسپنه دغه شي نرمه شي سیخ ته جوړاوه او که بل شی ته جوړی تاوی را تاوی لوار اوسپنه په اور کې واچوې نو چې څه پې کوي نو بیا پې کوي اور. الله د اور نه مضبوط او سخت شی بل شته طاقتور وي او وی څه اوبه ډېر اوري خو چې الله به باران وکړي اور ختم شي اوبه پې واچوي اوسپنه ښه ګرمه ده تکه سور اوبو کې واچوي شروع کړي او تکه یخه پخه راوځي. الله وی د اوبو نه طاقتور شی شته وی او وی څه وی هوا. طالبانو به زمونږ وی دا څنګه څه مسله ده اوس پته ولګېدله چې د اوبو نه هم طاقت ولې دا څونه باران چې کېږي د وریځ ټول د اوبو ډکوي دا د هوا په زور ځي راځي هوا وړي د پټنونو هغه اوبه چې ځمکه کې ځایږي نه اوس کراچۍ کې بارانونه شروع دي د سینې پورې خلک ډوب پکې پراته دي دا د وریځې نه د اوبه را روانې دي او هغه وریځ پسې هوا روانه ده هغه د هوا په زور دي څومره پټنونو نه چې بې حسابه اوبه دي په دې وریځ کې هغه د هوا په زور باندې کله یو خوا دي کله بل خوا. نن تاسو ته پته ده چې ټول نظام په هوا جس په هوا په زور باندې لوځي جس چې بره خېږي د هوا په زور شاته نه هوا ولي انجن او به جس بره روان دي او ګاډي چې روان دي وګوره څومره دا لسټیري دي ګاډي چې څومره روان دي او دا ټنونو غټ پکې د ماربلو دا غټې تیږې پرتې وي دا د څه په زور باندې روان دي ټایر کې دننه روان هایډرالیک سسټم اوړې روډې ټول په هوا باندې چلیږي ټول په هوا باندې. وګوره پیغمبر مبارک مخکې فرمایلی نو خو باغې هوا ته کتل که نه چې د وریځ غلی مونږ خو باغې هوا ته کتل چې په دریاب کې کشتی زغلی دی دا هواګانې چې دا نن سبا څومره ټایر کې دننه ده او ګاډې پې چلیږي او هایډرالیک سسټم دی او صاحبه دا بارود او دا ټول دا مونږ نه لیدل هوا. وی دې نه طاقتور شی بل شته دا خبره هلک په غور واورئ دې نه طاقتور شته وی او وی څه شی وی بني آدم د آدم اولاد چې صدقه ورکړي د هغې نه طاقتور شی بل نشته. صدقې سره د خدای قهر ختمېږي صدقې سره د خدای غضب ختمېږي صدقې سره بیماری ختمېږي صدقې سره بدنظري ختمېږي صدقې سره سحر او جادو ختمېږي صدقې سره د خدای عفت ختمېږي صدقې سره باران بندېږي او ختمېږي صدقې سره ذل او طوفان ختمېږي او بندېږي هر څه چې راځي د الله د غصې او د قهر د وجې نه راځي او چې صدقه مسلمان ورکړي د الله په نوم د خدای غضب ختم شو الله خپل قهر ختم کی قهر ختم شو د خدای رحم راشي دا د صدقې برکات. او موږ بل خلک په صدقو کې نه یو ته پکې ګونه پښتون قوم ته وایي منځ وکړه دی به د 60 رکعته به وکړم منځ وکړه 50 به وکړم او صدقه ورکړه نو هغې کې بیا نه دی جومات بل چې راشي په هغه شپه څوک مانځل هم نه راځي ماسخوتن بل هغه دی صرف او صرف 10 روپۍ 50 روپۍ دا موږ جومات کې نشو ورکولی. جماعتونه چې جوړو چنده راوړی خدای مو بخښه لارو کې مو ته کټونه اچولي دي ولې نه ورکوي څوک خپل کور چې جوړوم ښې پیسې پې لګوم د خدای په کور یې نه لګوم زوی له واده کوم ښه پیسې پې لګوم د الله لار کې ونه لګوم د خدای کور کې صدقه مې ونه کړله ډاکټر له ښه روپۍ ورکوم د 200 روپیو صدقه نه کوم چې خدای دا بیماري ختمه کړي
دمارونو د رسول الله مبارک په خبر عمل کوي. الصادق المصدوق، قسم په الله چې د پیغمبر خبره او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، د خلی مبارک نه سو بس هغه د الله د طرف نه، هغه الله را طرف. حضور پاک څه فرمای؟ قسم په خدای صحابه سرونه شیندلې دي د پیغمبر مبارک په خبره، سرونه شیندل. د مخ ایمان نشته که کمزور دی ایمان. مال دولت وی شل خو صحابو داړو سخکارېدل نه، د پیغمبر مبارک د خلی نه به خبره نه وتلې، لا نه وتلې چې مال بروړو میدان کې به خو دې دا والا الله رسول هغه ځان نه پیغمبر او د هغه په بچو صدقه منه ده، هدیه ډالۍ ولا وړي صدقه منه ده. څوک سبا دا ونه وي چې ځان لغواړي. ماشاء الله. او پیغمبر اعلان کوي ان اجری ما قل ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. زب تاسو ته چې دا څه لګیم په دې پیسې نه غواړم. ګورې پیغمبر ته چې لا لګیم او دا بیان کوم او تاسو اصلاح کوم او تاسو ته هدایت در کوم، تاسو ته دین خدمت کوم، پیسې نه غواړم. ان ما اجر پشا دی. پیغمبر داغه بچی به صدقه نه خوري. چا لغواړي صدقه، چا لغواړي جماعت لغواړي، چا لغواړي جهاد لغواړي، چا لغواړي مسکین لغواړي، چا لغواړي فقیر لغواړي. دله صدقه غواړي. او صحابه بدانونه قربانول، سرونه به قربان، سرونه به شیندل، سینې به غشو ته نیولې، ایمان مضبوطو. نن سبا زموږ سهال دی. توبه بس. ته اوس یو نقطه وایم، نو چې ځمکه جوړه شوه نو بیا فرشتو الله ډیوټي مقرر کړې په دې ځمکه. نو الله ورته وی دی په دې ځمکه تاسو ډیوټي مقرر شوې. وی الله دلته خو مونږه عبادت کو، بیت المعمور شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه چې کله لاړم نو ما یو کور په اووم اسمان کې یو کوټه و بیت المعمور امې ولیدله، او یا زره فرشتې پکې عبادت کوي، او چې کمې فرشتې پکې یو ځل عبادت وکړه تر قیامته پورې د هغې نمبر به رانشي. دومره ډېر هلته خو مونږ بیت المعمور کې الله عبادت ته به څه کوو؟ نو د زمرودو په کاڼي کې، صرف د زمرودو په کاڼي کې یو کاڼ ټانکا پیوند دا پکې نو دی ورکو، دا چې اوس کوم ځای بیت الله دی دا ځای ورته وښو وی دلته یې کېدی، نو هغه کاڼ یې راوړه، هغه بیت الله هلته یې کېد، دلته خپل عبادت کوی. دا ړومبې فرشتو. بیا الله پیریان پیدا کړي، ځمکه کې فساد شروع کو، نو بیت الله خدای پاک اوچت کو. بیا حضرت آدم علیه السلام راغی، هغه ته الله دغه ځای وښو، نو دغه ځای کور جوړ کړ. بخاري شریف کې، بلکې حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه د بخاری په شرح قسطلانی فتح الباری کې لیکلی دي چې لومبه بیت الله آدم علیه السلام جوړ کړی. څه خبره نشته، خیر دی، فرشتو به جوړ کړي، لیکن د انسانانو په حواله باندې لومبه انسان چې بیت الله جوړ کړی دی هغه حضرت آدم علیه السلام. فرشتې خو انسانانو دو دلش. شاعر وی بنا بیت رب العرش عشر فخذهم، بنا بیت رب العرش عشر فخذهم، ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم، وعبد الإله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. نو آدم علیہ السلام جوړ کو، خو هغه داسې وادي ده چې بره نه سیلاب راشي نو د بیت الله باندې به راته، نو دی به روانېده. نو د آدم علیہ السلام هغه چې کله روان شو نو بیا شیس علیہ السلام جوړ کو. د شیس علیہ السلام هغه چې روان شو بارانونو سره او سیلابونو سره، نو د ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ورسره دی، کاڼې رالی او هغې ږدي، او چې کله اوچت شو نو موږ نن سبا قوازه جوړو. د قوازې ضرورت پکې نو، یو کاڼی دی، هغه کاڼي باندې به ابراهیم علیه السلام ولاړو، هغه کاڼی به خپله ورته لکه لفټ اوچتېده، به خپله به ورته اوچتېده، او د ابراهیم علیه السلام د خپو مبارکو د ګوتې د بند عمره د دواړو خپې پکې خښې دي په کاڼي کې. مقام ابراهیم اوس هم بیت الله سره خوا کې پروت دی، نمونې دپاره پروت دی. څوک ګوري کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د دواړو خپې نشانات پکې دي. اوس یې دې جنګله ته وکړې ده، شیشې ته ته وکړې ده، خلک چې دې ورته ګوري. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ،
دی ورته موږ وښه کار مو ورته آسان که سسټم مو ورته برابر که ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. الله عبادت د الله دومره خوښ دی پیغمبر ته وایي شابه د خپلو بچو د عبادت دپاره کور جوړ کوه، طواف والا دپاره، بهر نه راتلو والا دپاره، د مکې د باشندگانو دپاره، رکوع والا دپاره او سجدو والا دپاره بیت الله جوړ کړه. شابه وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. مونږ بیت الله سره جوړ کړ چې خلک ورته بار بار راځي، یو ځل نه بار بار، او د امن ځای هم جوړ کړ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم علیہ السلام ته چې بیت الله جوړ کوي آواز وکړه چې خلک راځي حج لا. یو الله آواز وکم د دنیا زما آواز به عراق کې خلک دی او ځای بل دی دا به څوک اوري. وی تا آواز کوه رسونکې زیما، تا آواز کوه رسونی. او بلکې یوازې دا نه چې کم ارواح د پلاګان پلارانو په وجودونو کې او د میندو په وجودونو کې او یو ځای بل ځای پراته دی هغې له به هم دا آواز رسو. علما لیکي چې آواز یې وکړه نو ارواحو چغې کړې په کم ځای کې چې پراتو لبیک لبیک لبیک، یو ځل یې ویلې دی، یو ځل به ځي، دوه ځله یې ویل، دوه ځله به ځي. الله وایي مثابتن بار بار به والا راځي. الله وایي اعلان وکړه چې خلک راشي. نن لیبرل څه وایي؟ څه ضرور دی وي دا پیسې غریب مسکین له ورکړه. افسوس داسې قوم رو ځان ته وایي مسلمان. دا مسلمان یم جی لکہ دا تو سوے دا تو خدا خبر کہ نہیں نہیں آپ سے میں اچھا مسلمان ہوں، دستانہ خم مسلمان ہے. میں مولوی کیا چیز ہے؟ مولوی سے اچھا مسلمان ہوں، مولانا زخم مسلمان ہے، تبلیغ والا نہ زخم مسلمان ہے، زامستات ٹول مولیان نہ زخم مسلمان ہے. خو گیرہ دی نشتا خم مسلمان ہے، خو من نکے خم مسلمان ہے، خو دا قرآن احکامات اوپر ٹوکے کے خ مسلمان ہے، خو حج عمرے پورے خنداگانے کے خ مسلمان ہے، مسالہ دے پسترگو نہ لیدا خ مسلمان ہے، خور و لور دے مارکیٹونو کی کلو گردی خ مسلمان ہے، پلور دے پابندی نشتا خ مسلمان ہے، اور لونا خور دے عورت مارچو نہ کہ دے تا خ مسلمان رائے. خ مسلمان سوکتے اطیع اللہ و اطیع الرسول. سچا مسلمان آگا دے چے دا خدا و دا رسول تابعداری کئی دے دا سچا مسلمان. فخلی دستانا خ مسلمان ما دعوه نه دا کړی د خ مسلمان زه د خدای نه سوال کوم چې الله تاسو دا د ما د مقتدیان زما د رونه او زه ټول خدای مونږ سوچا مسلمانان خدای سوال کوم مونږ دا دعوی نه کوو د خ مسلمان. خدا لیبرل چې قربانۍ پر ټوکې کې دا پیسې غریب نه ورکړي. دا لیبرل والا حج عمرے پر ټوکې کې دا بار بار حجونو له خلک دي دا پیسې غریب له ولې نه ورکوي. ته نه دی ته ورکړه که نه چل ستانه به چل زده کړو غوندې ستا خو حج نه دی خو عمره دی نه ده خوښه او بار بار ته نه ځي حج عمرې له ستا له غوندې وګورو که نه تاسو نه غریبانانو له ورکړه. ستا خورزه تا خور ستا لور ټول په جایداد باندې دی وله قبضه چولې ده مړه د پلار کارخانه دې غونډه نیولې ده. غریب له ورکې غریب له ورکې غریب د غریب تا سره سودا ده د غریب فکر محمد مصطفی سره و صلی الله علیه وسلم. د غریب فکر رب العالمین سره کم حق چې د خور لور دی او کم حق چې د ګاونډي دی او کم حق چې په زکات کې دی او په صدقه فطر کې دی او په نورو څیزونو کې دی ورکه غریب لکه غریب غریب پاتې شو راشه زما په دا مخ لاړې وتوکه په عاشوره کې یو شکرې چوري دا د غریب حق دی د خور لور حق دی جی. اختر یو 2 کیلو ټیمګې یو 2 کیلو وریجې دا خور لور حق جیداد دا خور لور حق نه دی خیر دی کړي ونیو جیداد کور نه چې دا خو ما زوی له بهر کې ورکړی لور به څه کوي خور به څه کوي د ښځې حق ښځه دی کالی دی کو چې 20 تولې به کوي هلته پلار یې وایي 20 تولې کالی به کوي 15 تول بیا زکات تپوس ته کوي خاوند ته وایي زکات خپل کار په زکات ورکوه که پیسې نشته زه څه وکړم
یو توله به خرڅ کو، ستا پلار مال دی خرڅ کو. حقوق العباد مضبوط شی دی زما ورونو ګورئ. تل رکعت منځ یو خوا کا حق العبد، بل خوا کا د بنده حق. دو پایی وي د ټانګې، یو پایه چینی نه دي. عبادات بم کې، عبادات بم کې، معاملات به درست ساتې، د بنده حقوق به نه خورې، برابر به ساتې، ایمان به ساتې چې روزي د الله په لاس کې. د غریب حق الله سره، د غریب حق پیغمبر ویلی دی. دا لیبرل براشي په ټي وي وکینې کور کې ځان ته کیمره لګولې ده، هر سړي ټي وي سټیشن په کور کې لګولې دی. 2-3 څلور د اردو کتابونه کتلې دي او بیا مولا ته خبرې نشي کولی، د قیانوس ته جوړ شوی نګیار دي. دا بار بار خلک عمرو لذي حجونو لذي، دا غریب لولې نه ورکوي. دا نه وی چې دا خلک 10 روپۍ په واده په لور لګوي، دا غریب لولې نه ورکوي. دا 6 روپۍ د دوی په واده په صرف په 15 روپۍ په شادي حال کې ډوډۍ ورکوي، دا غریب لولې نه ورکوي. دا نه وایي دا چې یو بنگله په حیات آباد کې، یو په شیخ ملتون کې، یو په اسلام آباد کې، دا غریب لنه ورکوي. دا کارخانې د پاسه کارخانه جوړو، دا غریب لنه ورکوي. دا لندن ته چکرې لګاوه، دا ملیشیا ته چکرې لګاوه، دا غریب لنه ورکوي. او حج عمرې ته سترګې خړې کړې دي. الله وی جعلنا البیت مثابة للناس، ما بیت الله دی له جوړ کړ چې خلک به بار بار راځي، یو ځل نه څو ځله وایي لغو دي بار بار مثابة للناس. او الله ابراهیم علیہ السلام ته یؤذن فی اعلانو کړي خلکو ته، تو طالب دا خلک راځي، پیاده بم راځي او په ټپ ساروي به راځي، مزل به ډېر اوږه دي، سارې به ورته په لاره لاغیر شوي ټپ شوی وی، اعلان وکوه. الله دا وی پیغمبر مبارک حدیبیې په سفر راغی، عمرې له نو ونه شوه، عمرة القضا کې بیا راغی، حج له بیا راغی، جیراني له بیا راغی. او حضرت عبدالله ابن عمر د حضرت عمر فاروق زوی هر کال به عمرې لته، کال به نه قضا کوه د عمرې او حج له به ته. لیبرل بخپل کار کوي، خو ما چې څوک اواز اوري او څوک مې مقتدیان دي او څوک مې شاګردان دي، دا سوال د الله نه کوم چې خدایا هر کال حج عمرې له بوتلې چې د دې خلکو دا سترګې پې دا مورې مړه شي، خدای دې مونږ هر کال بوتلې، بس طاقت دې خدای پاک راکړي. نو چې بیت الله کله جوړی په هغې ودرېږي، نو حجر اسود ځای له چې ورسېد، نو جبریل علیه السلام ورته حجر اسود وښو چې پلانکي ځای کې پروت دی. دا د انسان د سر عمره کاڼی و. دا یو وخت کې قرامطه او حمله کړی و په بیت الله، نو دا ټوکلی شوی دی، د انسان د سر عمره کاڼی و. 10 څیزونه حضرت آدم علیه السلام د جنت د ځان سره راوړي و، یو پکې دا و 10 څیزونه. نو ځای ورته وښوی دا حجر اسود دغلته کښېن، دا تک سپین کاڼی و. رسول الله مبارک فرمایي کان اشد بیاضا من اللبن، د پایو نه سپینو، سودته خطایا د بني آدم ګناهونو تور کړی دی. ګناه داسې ځان ته راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي. حجر اسود بیت الله کې خو کمالات دي، ته بار بار مه ځه. حضور پاک فرمایي حجر اسود استلام چې چا په حقه وکړه، په حقه استلام یې وکړه، یوازې ښکلول نه دي، لرې ځای نه مو ته لاس اوچتولی شي. نو د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمایي د دې حجر اسود به سترګي نظر به پې کوي، جبه به وي او خبرې به کوي. او هغه چا چې د بیت حجر اسود استلام یې کړی دی، د الله په دربار کې د قیامت پر ورځ به هغه له ګواهي کوي چې الله ستا په نوم د مې استلام کړی دی. العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما. دا نه وایي چې یوه عمره وکړه، پیغمبر وایي، زه پیغمبر خبره کوم مبارک صلی الله علیه وسلم. او یو عمره دې وکړه ورپسې دې بله وکړه، منځ کې ګناهونه ختموي. تابعوا بین الحج والعمرة، پیغمبر مبارک فرمایي حج یې وکړه، عمره وکړه، عمره دې وکړه، حج ورپسې وکړه. دا نه وایي چې یو ځل وکړه بس باقي پیسې غریب له ورکوه. ډېره ښه ده یار، مونږ خو دا نه وایو، غریبانو سره مدد کول پکار دی. مونږ خدا مو وایي چې په ګاونډ کې دی غریب دی او ډېر فقیر دی او مسکین دی یا کونډه او رنډه ده، دا خیر دی، حج دې فرضي کړی دی، زه چې اوس هغه خو غریبانان مجبور دی دا نفلي حج په ځای باندې ورکول، خیر دې مه ده. خوا کې د کونډه ده او رنډه ده او هغوی غریبانان دي او محتاجه دي، یا لور یې ودیږي او پیسو درک ورسره نه لګي، خیر دی، عمره دې کړې ده مه ځه.
دا پیسې غیله ورکا. مونږ داسې وایو چې د غریب خو د بیت الله او د عمرې او د حج سپکاوي به نه کوو، هغې نه خو دا ښه ده، دا به نه وایو. خلکو په نظر کې به د بیت الله او د عمرې توهین نه راولو، سپکاوي به نه راولو، بېعزتي به نه راولو. خپله ووایه خلکو ته چې غریب سره مدد وکړه. مونږ هم د اعلانونه وکړل، سخت کال خلک حجونو له نه تلل، پابندو د وجې نه، عمره د رمضان خلک لا نه لل، د دې کورونا د وجې نه مونږ هم اعلان وکړو چې خدای مو بخښه دا پیسې غریبانو له ورکړې، کونډه ورکړې. بس هم دی که چا بدوانیزم ورکړي، مړه سې خبره د مارونو صدقه په خپل دی. بالکل د تاسو سره دین مسله وایم، خوا کې لور ده، خورزه دی ده، ماما لور دی ده، ماما دی دی، ترور خاوند دی، ګاونډي دی، مسکینان دي، لورې ودي کې پیسې ورسره نشته، مریض ورته پروت دی، د کینسر مریض دی، بل بالکل چې فردي حج دې کړي دا نفلي هغې له ورکړه، ډېره فایده ده. عمره دې کړې ده دا باقي هغې له ورکړه، ډېره زیاته فایده دې ده. خو مونږ وایو چې د مونږ دا خبره د لیبرل خلاف ده چې هغې مطلق دا نه وایي، هغې وایي نه پیسې دې بې ځایه ضایع کوي، عمرو له عمرو ته ضرورت دی، پیسې بې ځایه غریب. هغې د عمرې توهین کوي، د حج توهین کوي، او میانځ کې غریب له څوک ورکوي هم نه، که ام به نو څوک یې نه ورکوي. د مارونو نو بے ابراہیم علیہ السلام چې کله جوړ کړ دعا به کوله د الله نه، عبادت چې سړی کوي اذا فرغت فانصب، د الله نه دعا کوه، عبادت. صلات توبه 2 رکعاته منځ وکړه، الله نه سوال وکړه یا الله زما ګناهونه معاف کا. صلات حاجت بیا د علماو نه زده کې 2 رکعاته منځ وکړو، بیا دعا وکړو د حاجت لپاره. هغه یو دعا رسول الله مبارک لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم ولا دعا مشته، لیکن خیر د اسم د الله حمد وایه پر رسول الله مبارک، درود شریف رستم درود شریف او دعا وکړه. عبادت نه پس په دعا الله خوشحالیږي. زمون حاجت دی، حاجت روا او پورا کوونکی رب العالمین دی. 2 رکعاته وکړه، حاجت له سوال وکړه. گناہ دی دا رسول اللہ مبارک یو صحابی راغی، اللہ رسول غرق شما تباہ شما، وی کینا بیا راغی دا اللہ رسول ډیر لوی گناہ میں کړی، خدای حکم په ما جاری کا، وی مونږ سره دې مونږ وکړه که نه، وی او وی بس گناہ دې خدای ختمه کړې ده، مونږ سره دې مونځ نه وکړل گناہ ختم. مونځ ډېر لوی د برکت شی دی، گناہ ختموي، حاجت پې پوره کېږي. خو یاره مونځ لږ ښکلي مونځ کوئ، دا نه چې په مانځو درېږي او بس دن مې 500 کړل مې 6 وکړل او نه هېڅوک دا نه خبر نه چې دا مونځ څنګه مونځ او ډز ډوز دې وکړه، په قلار او په اطمینان لږ مونځ پکار. اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، چې پلار او زوی د بیت الله شریف بنیادونه اوچتول، نو سوی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا الله ته اوریدونکې خدایا، تو خبرداری دے انسان پا عمل، اللہ زمانگ دا عمل قبول کی. گورا دلتا سوچ کوئے عبادت چے کہ عبادت کے دن نم دا اللہ نا سوال کو، منگ پہ عبادت کے دن نم کو اگا سوال کہ چکم رسول اللہ مبارک منگ تا خود لے دے اہدنا الصراط والمستقیم، دا پا منگ کے دن نا سوال. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا چے آخر کے وے، یا ربنا ظلمنا انفسنا چے پا آخر کے وے، رب جعلنی مقیم الصلاة سوک دا گوئی. دا په مانځه کې دننه ده، دا مونږ ته رسول الله مبارک ښودلی، او د مانځه نه پس هم دعا کولی شي، دې نه معلومه شو. دویم څه کله چې عبادت وکړې نو بیا وایه خدای دا قبول کړي، دا ټکې پکې تاسو وایه نه کنه، دا پکې وایه. کله چې مونځ وکړې، عبادت وکړې، طواف ته وکړې، تلاوت وکړې، هر عبادت چې وکړې، ذکر، نو ورپسې به دا وایه چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، او که دا الفاظ درته نه یاد وی الله ته اورېدونکې تو خبردارې زما عبادت به دې اورېدلی دی، زما په حال خبردارې، خدای دا قبول کا، دا به وایې ښه په خبره ورسېدی که چې قبول شي بیا به دعا قبلېږي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، خدای ته اوریدونکې د مون خبره چې په کوټه کې دننه ما واس کوتې اوري او زما په حالت باندې خبردار. هغې نه پس وی ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. مونږ څه وایو؟ مونږ چې عبادت مونځ وکړو نو عرض خدای ما وخې مور پلار او دادا ګردان، یا خدایه ما له ښه ډېر مال راکړي، ښه ډېر دولت،
خدای چې بس چې هغه د بیجګر مولوي صاحب خبره بیجګر مولوي صاحب یو ښځې سوال کو هغه د لیلة القدر شپه وه هغه لیله شپې ته وایي نو هغه لیلة القدر و نو خاص ټیم کې سوال کو یا خدای پاکه چې بس سهار راپاسم چې دا خاوند مې د سرو زرو مولي وي او لږ لږ تیرا شکوم او خرڅوم که دې بشیر جان نه خدای جوړ کو الله کرانه بل دی پاتې شي دا سوال د الله نو ګوره قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی ہمارا منهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما له فی الاخرت من خلاق بعض خلق صرف دنیا غواړي خیر کې به سمني ورکی اللہ دنیا خو آخر کې به دواړه غواړه منهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار خدای دنیا او آخر دواړو کې خوشحالي دواړو کې ستا د رضا شي او د آخرت او قبر عذاب نو ساتي نو ابراہیم علیہ السلام دنیا ته محتاج ہو لیکن التسوی ربنا وجعلنا مسلمین لکا خدای مو زما دا بچی ستا تابعدار جوړ کا دا خپل سوال دی چیر وخت تابعدار ومن ذریتنا امه مسلمه لک او زمون اولاد کې وی اورل پیدا کا چې ستا تابعدار وارنا مناسکنا وخدای مونږ ته د حج یا د عبادت چلونه وخای ماشاءالله ټول سوال ته وګوره وتوب علینا الله په مونږ د خپل رحمت سره رجوع کا انک انت التواب الرحیم خدای ته په انسان باندې رجوع کې انسان ته په ښه نظر ګوري رحم کوونکې پروردګار نو ګوره دا سوال به د خدای نه کوو چې الله مونږ تابعدار جوړ کړي خپل زمونږ بچي تابعدار جوړ کړي دا سوال به الله نه کوي خدای مونږ باندې د رحم په نظر رجوع کې د رحم په نظر مونږ ته وګورئ دا سوال او بیا څه وایي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم ورو درېیم سوال ته ګوره دنیا پکې وښایه ماته ربنا وابعث فیهم رسولا منهم خدای هم د دې بچو نه یو پیغمبر پیدا کا ګوره پیغمبر څه غواړي چې د خپله فرمایي فلا ذکر کئی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا چستا کتاب و تلولی ویعلمہم الکتاب و پاغی پیئی والحکمت و سنت دا حالات و پتناظر کے دا ضرورت مسائل و تخی ویزکیہم لم ولد پاک کی تزکیہ دا عقائد و باطلونا دا اخلاق زمیمہ و رزیلونا تصوف دا ذکر او دا اللہ اللہ دے سرم دا زړه زنګ ختمېږي انک انت العزیز الحکیم خدای د ډېر لوی غلبې خاوند دی بېشک د ډېر لوی حکمت خاوند دغه دوی وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء ابي وفي روایت جدی ابراہیم د خپل نیکه ابراهیم دعای ما هغه چې کم پیغمبر غوښته دی هغه زه عیسیٰ بشارت علیہ السلام ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد او د خپل نیکه ابراہیم علیہ السلام دعایم زوی بالکل دغه بیت الله شریف چې جوړ کو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جوړ کو او طواف ته او غیر چا پیرا او حجر اسود نه شروع کړ په حجر اسود ختم کو او حجر اسود دا چې سړی مخامخ شي ګناه ته راکاږي د انسان نه او بیت الله شریف ځان له د برکت ځای دی هغه کوټه ده چې د ټولې دنیا ورته مخ دی هغه کوټه ده چې که غریب دی او که مالدار دی یو شان ورته تاویږي هغه کوټه مبارکه ده چې غریب دی او که مالدار دی په یو جامه کې ورته تاویږي هغه کوټه مبارکه ده چې انسان ورته اسم وګوري ایمان پې تازه کېږي یو واقع درته وایم د بیت الله شریف یو عیسایانه ښځه ده چې خاوند یهودي دی او که خاوند عیسایي دی خو خیر دواړه غیر مسلم دي دوی وایي چې مونږ د امریکې نه هغه ځای نه مو ټرانسفر وشو لکه ډیوټي م په جده کې ولګېده جده کې جده یو 100 کیلومیټر هغه زمانه کې خو صرف 76 کیلومیټر جده وه اوس ښار لږ کولاو شوی دی بندرګاه جوړ شوی ده نو یو 100 کیلومیټر ته کم ویشته کې مکرمې نه کم د چې خلک عمرې حج لګي نو په جده باندې پخوا به بحري جهازونو کې تللو هوایي جهازونو کې
نو اجازه کې ترتیب کوم نه دی ډېر زیات دی هلته زمونږ تقرري وشوه وی مونږ به بار داسې وتو بازار کې هم چکر لګو نو ګرځېدو به نو داسې ناشنا خلک به مو لیدل چې ناشنا جامې یې چولې دي او ښځو هم سپینې جامې یې چولې دي او سړو هم دوه څادرې ځان نه تو کړي وي او سر یې سرتوري او یو ناشنا غوندې چغه هم لبیک وایي که نه اوازونه هم کوي یو ځل مې خاوند ته وی چې سړیه دا څوک دي دا په مسلمانانو کې کم قوم دی دی خو کېړې مېړې چولي چپل او سر یې سرتور دی او دوی څادرونه تو کړي او ښځو هم مخصوص لباس مخ ښکاره و دا کم قوم دی لکه هر مذهب والا کې یو قوم وی خاوند وی چې نه دا دوی کې قومي خبره نشته دا دلته کې د دوی یو میله لګي کال کې یو ځل په دې مکه کې تهوار میله نو دوی چې هغه میلې له راځي نو دا لباس اچوي او دا چغې وایي چې څوک هم دې میلې له راځي نو د انګریزان خو دغه شوقیان دي رسېل وی ما دې خاوند ته وی چې دې میلې له نه ځو مسلمانانو وی نه په هغې پابندي ده په هغې باندې غیر مسلم نه پرېږدي هغه کلي ته او واقعي چې کله بیا الله بوځي نو هلته بورډ لګېدلی دی نو په هغه بورډ باندې لیکلی چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین نو انټري فار نٹ مسلمس چې کم غیر مسلم دی نو هغه به دلته نه داخلېږي نو هغې په بل طرف ته وایي صرف مسلمان به داخلېږي نو زه هلته د الله شکر ادا کوم شکر دی خدایا چې مسلمان یم چې د بیت الله ته خو ځو نو ما ته مې خاوند وی چې دلته غیر مسلم نه داخلېږي وی ما ورته چې موږ څوک وجدي خو نه دا لباس به واچو چې وپېژندو واپس به هم کي او که ویې نه پېژندو ور به شو وی ما هم د هغه ښځو په شان سر نه سپین رومال تو کو بورقه مې واچوله او زما خاوند هم هغه دوه څادرې واچولې ټکسي مونې وی چې موږ مکې ته ځو وی ټکسي کې کېناستو په لاره وړو چا تپوس ونه مکې ته لاړو اوس میله کې ګورو چې څنګه میله ده د مسلمانانو وی چې هلته لاړو نو هلته کې خلک چې کم خوا تلل موږ هم ورپسې تلو نو یو دروازې وې په هغې ور دننه شو موږ هم دننه شو په دروازو تلل یو برنډه وه په برنډه کې برنډې نه لاندې کوشو بله برنډه وه بله نه بله وه هغه زمانه کې 4-5 برنډې وې اوس شکل د جومات بدل کړی وی لاندې یو میدان هلته ټول خلک کوزېږي موږ هم کوز شو وی میدان کې چې موږ کتل یو کوټه ده او پې توره ټوکړه د پاسه پرته ده تور غلاف او دا ټول خلک هغې نه تاویږي وی موږ یو غاړې ته ودرېدو چې دا تاویدل څنګه به یو دا څه مسله ده دا دې کې وی موږ وی که په دې کوټه کې چېرته چا قبر دی خلک دې قبرونه دي او دا مسلمانان جوړ دی قبر نه تاویږي دی قبر نه به څه غواړي نن سبا خو قمقل خلک د قبرونو نه غوښتنې کوي حالانکې غوښتنه به صرف د الله د ذات نه کوي خلک تاویږي 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 وی اوس موږ سوچ کوو دې کوټې ته ګورو زه ودرېدم یو سا غاړې ته او زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده دا انګریزه ښځه وه یو دا خاوند دی وی چې ودرېدو او دې کوټې ته مونږ کتل مونږ خو دا د دې سره سم به یو دې کې به چا قبر یا څه وی معلومات به الو خو چې اوس ما کتل نو زما باندې د داسې اثر پرېوت دا ښځه وی چې زما دا سترګې نیغې نیغې دې کوټې ته مخامخ دي بس یو ناشنا اثر په ما پرېوت او دې کوټې ته نیغ نیغ ګورم او د دې کوټې سره مې یو بس تعلق بس روان شو او د دې کوټې دا اثر مې په دې زړه ته په دې سترګو نړه ته روان دی او یو کیفیت د زړه بدلېږي اوس لګیا دی انقلاب دننه روان دی او داسې حال دی په ما چې زه سترګې اړوم نو مخ هم د دې کوټې نه نشم اړولی یو اثر را باندې پرېوت یو نفسیاتي اثر یو دینی اثر یو روحاني ارڅه چې ورته وایو یو کنیکشن زما ولګېد د دې کوټې مبارکې د وجې نه او زه ورته نیغ نیغ ګورم داسې سټ اړوم چې خاوند ته وګورم وایي دومره مې سټ نیغ ده چې سټ مې تاویږم نه زړه کې ویم چې دا کوټه خو څه بل شان کوټه ده دا هوامه کوټه نه ده دې کوټه کې خو څه چل دی دې کې خو څه کشش دی انګریزان خو خدای مني ګاډ ورته وایي الله مني یهودیان هم خدای مني ګاډ ورته وایي الله ورته وایي مونږ وایي دې کې خدا الله تعالی څه خاص شی دی په دې کوټه کې دې ته ګورم او ناګانه مې زړه نرم شو د زړه دننه دنیا بدله شوه انقلاب زړه کې راغی او سترګو نه اوښکې روانې شوې او ما ته دا ښکاري چې دا کوټه رښتونې هر شی چې دی خو داسې رښتونی شی دی بس
پیډې سات سترګو نه اوښکې ځي او خلک چې چغې وي هغه اثر هم را باندې کېږي. هلته کې خلک لګیا دي چغې وي، هلته خو ټوله دنیا لګیا ده خدای ته. او ته به پوهېږې که په هره ژبه کې دی خو چې تاویږي او چغې وي او سترګو نه اوښکې بهېږي ته به پوهېږې چې دا الله ته جاړي، ځان له سر کوي. د جړا سر جدا دی. بیا ستا مخ کې یو سړی الله ته جاړي، که ته ډېر سخت دله مې خو ستا په اړه به خامخا هغه اثر کوي. لوړ دنګ دی او که لنډې دی او که ښځه ده او که سړی دی او که بوډا دی او که کمزوری دی او که بادشاه دی او که ګدا دی، یو شان تاویږي او ډېر پکې جاړي او ډېر پکې. ما طواف کو یو بوډا غوندې بابا و، هملې داسې ټیټه وه، دا شاده ملا ټیټه وه بلکل، او کونټه یې ورسره وه. او ده به وی بوډا و داسې غریب ګرځېدی نه شو، ده به الله 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 بل څه وی نه. نو ما خپل یو مردل ته مې راشه مې د ده دا چغه به خدای نه قبلوي. دی غریب د کم نه راغلی دی، دی خو د ګرځېدو هم نه دی. دا اواز به الله نی دا به الله نه قبلوي. قسم د الله په ذات الله د مور نم په خپلو بندګانو ډېر رحم کوونکی. خو مونږ الله سره نشم ویلی درته، مونږ مستی کوو دا به ووایو. مونږ جماعت پورې، ګیرې پورې، پټکي پورې، شریعت پورې، اسلام پورې، شعائر الله پورې داسې خبرې خولې نه وباسو چې هغه د مستۍ خبرې دي. رونق قبر لزو الیه ترجعون، اخیري زمونږ تلل رب العالمین لدي. خلقو د الله په نوم قسم په خدای څه نه دي کړی. هغه مقدس خلق چې د هغې په ایمان خدای مونږ له نقشه جوړه کړې ده، د الله په نوم یې سرونه نه دي ورکړی، بچي نه دي قربان کړی. الله سره مینه دی خدای زمونږ پیدا کړي. بهر کې زما ورونو دا خلک تاویږي، جاړي، چغې، دعاګانې چې لاس پورته کړی څوک څه وایي چې لږ ساعت تېر شو ما داسې دې خاوند ته وکتل، داسې سټ مې راته وکړو، وایي دا خاوند مې اوس جاړي، یو شان بق بق دی بیت الله ته ګوري او جاړي. ما د مړی سړی څه محسوسوې؟ وایي ما ته وایي ښځې ته څه محسوسوې؟ وایي ما ورته چې زه خو دا محسوسوم چې دا کوټه هر څه چې دي خو دا رښتونی شی دی. ته څه وایې؟ زه هم دا وایم چې ښځې زه خو دا محسوسوم چې دې کوټې والا دین هم رښتونی دین دی، زه هم دا محسوسوم. سړیه څه کوو؟ یاره د دې دین کې داخلېږو بس. دا خو سړی ځان ته راکاږي لکه د مقناطیس. دې خو زمونږ په زړه کې انقلاب راوستو. دا خو مونږ خو ټول په غفلت کې وخت تېر که پیسه ده او دولت دی او زناکاري ده او شرابونه دي. د خلک خو الله ته تابعېږي او چغې صرف الله ته وایي، صرف الله یادوي. د دې زړه کې الله پروت دی، د دې زړونه د الله کور دی، د مسلمان زړه. سړی پکې داخلېږو نه بلکل. یو کس ملکه ډو یو نو انګلیش پیژن؟ انګریزۍ باندې پوهېږې؟ او پوهېږم. دلته راشه یو خبره درته کوو. زم کافر دام کافره ده، کافر دی. مونږ په یو بل مقصد راغلي وو، تماشې له. مونږ وی دا به یو میله یې هغې کې شرکت به وکړو، خو بس مونږ ته اسلام او کلمه وښایه مونږ مسلمانېږو. هغه سړي راته هلته کلمې طیبه شهادت په هغې یې پوه کړو بیت الله په مخ کې، او الله مونږ ته ایمان نصیب کوم. هلته دا ښځه وایي که دنیا تاسو چاڼ کړه نو پیدا به نه کې. زه او زما خاوند هغه خلک یو چې صرف د بیت الله په کتو مونږ ته ایمان را نصیب کړی. جعلنا البيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. دا کور پاک وساته عبادت والا دپاره. دا کور نه دی ابراهیم هم دعا کړې ده. الله وی د امن ځای، د اطمینان، د سکون ځای. بار بار به خلک ورته راځي. بهر کې فرشتو، بیا آدم علیه السلام، بیا شیث سره، بیا ابراهیم علیه السلام. او هغې نه پس بله جمعه که الله جون راکړه دا باقي د بیت الله شریف او د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق څه خبرې دا بله جمعه درته بیان کړم. یا الله مونږ ټول بیت الله له بوتلې، الله زمونږ په نصیب او په تقدیر کې د بیت الله حجونه ولیکې، حجونه ولیکې او عمرې ولیکې. الله مونږ له دلته موصله کړي چې د غریبانانو، مسکینانو، فقیرانو امداد وکړو. او غریبانانو د فقیرانو مسکینانو هم ته الله ربې خدای ته د غیبو نه د هغې مدد وکړې. خدای چې څوک بې کسه دي، بې وسه دي، ته مدد وکړې. د حلالو فراخه روزي وله ورکړې. قرضداران د قرضونو نه خلاص کړې. الله ستا لاس کې هر څه دي. خدای چې مالدار له دې ورکړې، د غریب له یې هم ورکړې. خدایا زمونږ په زړونو کې خپل محبت واچوې، د خپل حبیب محبت واچوې.
د خپل بیت الله محبت واچي، د خپل قرآن محبت واچي، د خپل اسلام د علو د لوی شان محبت واچي. خدای زمونږ زړه مه غافل کې، خدای زړه په ذکر آباد کې، لاسونه م د په تسبو کې آباد کې، او خدای سترګې م د قرآن په تلاوت باندې روښانه کې. الله چې څومره بیماران دي شفا ورکې، روغ صحتونه ورکې. زم لږ جوړ نه یم بیمار یم، ما ته هم دوکې چې الله راله شفا راکړي. کور کې څومره بیماران دي الله دې شفا ورکړي، او چې څومره پریشان حال دي پریشاني الله په خوشحالو باندې بدله کړي. مردگان د مسلمانانو رب العالمین وبخښي، مغفرت یې نصیب کړي. دلته زمونږ په دې وډیګرام کې امان الله صاحب او د عبدالحق کاکا ورور وفات شوی، او نن زمونږ په رسول خان کاکا کورونو کې یو زنانه و زمونږ د ارشاد دي ترور و د خانشاد دي خور وه، او بچو نومونه خو یې ماله نه راځي. هغې ته هم د ما سار جنازه هم کړې ده. دعا کوي چې خدای پاک د دواړو مغفرت نصیب کړي، الله یې وبخي. زما والدې صاحبې له زما ترور دپاره دعا کوي چې الله یې مغفرت نصیب کړي. ستاسو څومره مردگان دي خدای دې وبخي. او ډېر مسافر زما دا بیان په بار ملکونو کې اوري، هغې دپاره دعا کوي. مسافر ډېر محتاج دي چې خدای پاک یې خیر او برکت نصیب کړي، الله یې د پریشانو نه وساتي، الله یې روزګارونو کې برکات واچي. جی بشیر جان د دې یو ملګری دی، هغه ته دعا وکړئ چې الله والا خیر او برکت ورکړي. خوشحالي چې څومره د ملګري دي او زمونږ ستاسو ملګري دوستان دي، الله ټول له د عافیت او د برکت زنده. ما نه ډېر ملګري په ټیلیفون دعاګانې غواړي، خو د یو نوم اخیستل الله ته لږ مناسب نه ښکاري. الله یې د ټولو د خیر او د برکت او د عافیت زندګۍ نصیب وګرځولی کړي. باقي دوستان دي زمونږ سره د کور کې کار مارم کوي او د اخلاص مظاهرې هم کوي. الله دې ولا د دنیا او د آخر برکات او خوشحالي عافیتونه ورکړي. ټول مونږ یا الله د رسول الله مبارک صحیح امتیان جوړ کړي، او د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي، او د هغې وړلی شوي دین کې 100% خدای مونږ سره د بچو داخل کې، د بچو د غمونو نسو د غمونو هم الله په امن و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.